د پای لوبې ورځ را رسېدلې ده. کرکټ کوو بس موږ قسمت کارونه کوو نه ورته لوبغاړي نشته بس د هغه نه مجبورتوب نه پیدا کړه. ډېر زیات خوشحاله یم له اندازې نه زیات او دومره ضرور کار مې پرېښی ده. باندې وکړه چې ولسونه ورته راغلي 34 ولایتو 316 ولسوالیو خلکو ته راغلي او داسې کې په یووالي کې ټول. زنده باد افغانستان. کوشش وکړو چې خپله انرژي نوره هم زیاته کړو د همدغه افغانستان دپاره خدمت وکړو او ښې لوبې وکړو. ټول د کرکټ هغه انټرنیشنل قوانین مراعات شوي افغانستان کرکټ بورډ کارمندانو ډومېسټک ډپارټمنټ ډېره زیاته خواري کړې وه. نو څومره موخې چې زموږ د دغه قوشتېپې ملي شلوریز جام نه وي هغه ټولې موږ لاسته راوړې. د دې مبارکي ټولو هېوادوالو ته وایم. د بند امیر لوبډلې وګټله او اوس مهال نو لوبغاړي خپل اتلولي لمانځي. دلته د پای سیالۍ ته رسېدلي دي او دا د لوبه روانه ده. تقریبا 190 ټارګېټ ټاکل شوی دی د بند امیر لوبډلې لخوا میسینک لوبډلې ته. نو په همدې پار مې وغوښتل چې تاسو ته په دې پایلوبه کې یوه خوندوره خپرونه ولرم. دلته لکه څنګه چې تاسو وینئ ښه ډېر نندارچیان هم راغلي دي او د دې تر څنګ له نیکه مرغه چې په امن فضا کې په ښه امنیت کې د دغې لیګ لوبې پای ته رسیږي او دا د نو نننۍ پایلوبه ده. زه ډېره مننه کوم په دې برخه کې د مزه وریجو څخه څوک چې هغه هیوادوال چې زموږ په امریکې هیواد کې اوسیږي خصوصا ویرجینیا، لاس انجلس او د دې تر څنګ نورو ایالتونو کې تاسو کولی شئ چې د مزه وریجې ترلاسه کړئ په آنلاین بڼه او د دې تر څنګ مخامخ بڼه ترلاسه کولی شئ او د وطن خوندور قابلي پلو، ازبکي پلو، مایچه پلو او دا نور په امریکې کې هم نوشیجان کړئ. کابل کرکټ نړیوال لوبغالی دی او دلته د کرکټ سرسخته مینهوال او د دې ترڅنګ د افغانستان قد لرونکی شخصیت
شیرخان چې تاسو به یې اکثریت پیژنئ را سره دی. له دوی سره به هم د کرکټ په اړه او د دوی د ژوند په اړه هم یو څو خبرې اترې ولرو. شیرخان صاحب بیا هم ستړی مه شئ، جوړ په خیر. خیر اوسې الحمدلله، شکر ده. جوړ خو یې صحت دې ښه شکر دی، ده قراري کړی ده. الحمدلله. په خیر راغلی دلته لوبې ته، پای لوبې ته. بس ماشاءالله فاینل لوبه د افغانستان کې نن سبا کرکټ زیات شوق ده، بس خلک یې ګوري. ستا لکه چې کرکټ سره د پخوا نه ډېر شوق دی که نه؟ ما خو کرکټ خپله پخوا وخت کې شوق و، پاکستان کې مې کرکټ کوو، بس موږ قسمت کارونه کوو، نه ورته لوبغاړي نستلو، بس د هغه نه ما جوتوب نه وخېده کوه. ډېر ښه، یعنې ستا خپل هم شوق و؟ ما خپله کرکټ کوو، ټریننګ مو نه زیات کوه. یې ښکلی و شاید نن په دې ګراونډ کې ته هم. بس قسمت خرابه ده، قسمت خبره ده. ژوند خو په خیر دی. الحمدلله شکر ده. نن دا پایلوبه د بندي امیر او د دې ترڅنګ میساینک لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. ته خپله بیا د کومې لوبډلې مینهوال یې؟ ولا زه خو دواړه یم چې څوک یې ګټي هغو ته بس دواړه لوبه ده. دواړو مینهوال، دواړه ځکه څوک ګټي دواړه وو، افغان لوبډلې دي. دواړه افغانیان لوبغاړي دي. او د دې ترڅنګ دا د لومړۍ ورځ ده چې دلته راغلی د دې لوبې کتلو لپاره که نه؟ زه بل پرون هم راغلی یم، بیا نن هم راغلم. کراوډ کې خو نه کښېنې؟ نه هغه ته موږ د خوند نه ما چې د زړه خوښ یې تېر راسایته ما دا نه د ما د اجازه درجې کې بالکل تا ته چې مې زړه وغواړي هغه یې د دې ترڅنګ کله خو به نندارچیانو څنګ ته تللی؟ نه هلته نه ورځم، هلته سیوا ته په ازابۍ مې ډېر ستونزې په ازابۍ مې ډېر مې څوک چې په ازابۍ دی بیا هغوی ته څه وینا لري؟ بس زه خو دا وایم چې زړونه نه ازاروي، خلکو ته د تکلیف نه ورسوي، په خپل کرکټ خپل وخت تېروي. په دې هیله زما هم ټولو دوستانو څخه هیله ده چې شیرخان هم زموږ او ستاسو په شان یو افغان یو انسان دی. نو هیله کوم چې شیرخان سره باید غرض ونه شي او د دې ترڅنګ باید ونه ځورول شي. او غیر د دې ځینه د ګراوند نه چې کله په بهر کې په کابل کې داسې نور ولایتونو کې ګرځي، څنګه څوک خو به اذیت ازار نه کوي درته؟ نه بس الحمدلله خلک راځي خپل قدر راکوي، دا د خدای شان ده که نه، دا اعلی کار ده. پارجي کې خپل کسر پارجي کې مزالای خلک عزت راکوي، عزت خو درکوي. ډېره اعلی کار ده، مینه ده الله ورکړي. زموږ زیاتره افغانان مینهناک خلک دي او ویکټه هم لاړه. ډېر ښه، ټوله نړۍ کې دي زموږ افغانان خصوصا مسافر ویني، څه پیغام وینا ورته لري؟ بس ټولو مسافرو ته موږ سپیشل سلامونه وایي. بس مسافرو ته مسافر زړونه خفه یې ډېره خوشحاله وخت غواړي او خپل 15 وخته لمونځ کوئ او خپل وطن سره مینه کوئ. ډېره مننه شیرخان ژوند. مزه اوس وطني قابلی پلو، ازبکی پلو، ملنګ پلو او ماهیچه پلو په خوند سره نوشیجان کړئ. واو څومره خوندور دي، پام کوه چې ګوته ونه خورې. په ویرجینیا او لاس انجلس کې مخامخ او ټول امریکا کې په انلاین ډول ترلاسه کولی سئ. مزه وریجې لکه د مور د لاس پخلی. تاسو وینئ دلته ماشاءالله ښه ډېر نندارچیان د کرکټ مینوال هم راغلي دي چې تصویرونه یې خپله تاسو وینئ. او نن د قوشتېپې جام پایلوبه ده او دلته به هم له ځینو سره خبرې اترې ولرو. بیا به وروسته وبګورو چې لوبه څوک ګټي، ګراونډ ته به لاړ شو، لوبغاړو سره به هم خبرې وکړو او د دې ترڅنګ د ټرافي هغه مراسم به ټول په تاسو باندې وګورو. پیل کې دا ورور مې ترڅنګ ولاړ دی، له دې سره به یو څو خبرې اترې ولرم. ستړی مه شئ، جوړ په خیر. السلام علیکم، فضل الرحمن رحمانی یم او د کابل نړیوال سټیډیوم ته راغلم مسابقې ته. ډېره مننه رحماني صاحب، خوند دې واخیسته د نن لوبې څخه؟ واقعیت خبرې نه واقعیت خبرې د لوبې نه ښه خوند واخیستو. حشمت الله شهیدي د ډېر ښه ټارګېټ ورکړو، 190 ټارګېټ ورکړو. نو موږ نو دوی به انشاءالله تعالی فاینل وګټي. ته خپله د بند امیر پلوي؟ او زه خپله بند امیر
تر پلوي دا اول ځل دی دلته ګراوند ته راځي دلته لوبغالي ته راځي او لوبه ګوري نه ان شاء الله تعالی دغه لوبې چې شروع شوي موږ راغلي خپل ملي اتلان موږ تشویق کوو د نږدې نه ګورو ډېر خوشحاله ډېره مننه کوم لوبغاړی ډېر خوښ دی ما خو د خپل لوبغاړي کې راشد سره ډېر خوښېږي او خاصا اشمت شهیدي لوبغاړی مینهوال یم ډېره مننه کور دې ودان لیدونکو تاسو دلته زموږ وطنوال ګورئ چې د خوښۍ شیبې لمانځي او د جنت وطن ترانه ورته ولیده نو دلته دې ورور سره به هم خبرې ولرو ستړی مه شي خیر څه تاسو جوړې په خیر صحت دې ښه دی شکر الحمدلله ترانې د نوم مبارک دی سیف الرحمن سیف الرحمن وروره د کوم ځای څخه راغلی زه د پکتیا څخه راغلم د پکتیا څخه سیده راغلی ګراوند ته هو ډایرکټ د کومې لوبډلې مینهوال زه خپله د میسینک د میسینک څوک یې ګټي نو لږ ټیم مو ته شته دی خیر کې پاته لګېږي وروسته ټیم شته که نه تر اوسه معلومات نه کېږي لوبه یو طرفه نه ده هو یو طرفه نه ده شپږیزه ولګېده خوشحاله شو په لیدو نو دوستانو دلته به له کرکټ مینهوالو سره خبرې اترې لرو او تاسو وینئ چې داسې خوښ دي افغانان چې کله سوله وي دغسې خوښۍ وي ملي لوبې وي او داسې نور ملي مسایل وي نو افغانان واقعا ډېر زیات پکې خوشحالیږي ستړی مه شي خوشحاله اوسئ تاسو ستړي مه شئ ژوند مو ښه ده صحت مو ښه ده څنګه دلته ټولې چکچکې وهي او ته پکې چپ ولاړ والا خو چکچک مونږ مخکې ووهله ورور جان مخکې دې ووهله ستاسو ټیم څنګه روان دی د کوم والا ښه روان ده زه د میسینک مینهوال یم د میسینک مینهوال یې څوک یې ګټي انشاءالله میسینک انشاءالله بریا ترلاسه کوي څه احساس لري چې وطن کې داسې لوبغالي کې لوبه نږدې ګوري دغسې د سولې د امن په فضا کې دغه لوبې ترسره کېږي والا بس دا احساس لرو ورور جانه چې داسې د امن په فضا کې داسې لوبې جوړې شوي دي او ټول افغانان راټول شوي دي نو پوره خوند یې اخلو ډېر خوند اخلي د کوم ځای څخه خپله راغلی د خوست څخه راغلی نه کورونه مو دلته دی خو خوستا یم ښه ډېر ښه خوشحاله شي دې تاسو همچنان خوشحاله ډېره مننه طاري صاحب ستړی مه شي جوړې په خیر یې ترانې د نوم مبارک دی نوم مې فیصل د لوګر ولایت څخه لوګر ولایت څخه هلته اوسېږي که نه کابل کې لوګر ولایت کې اوسېږو تر اوسه خبر شوم چې لوبه د کابل کې نو زه له څو ملګرو سره کابل ته راغلو د لوګر څخه دوستانو تاسو ګورئ مینه زوروره ده که نه ملي لوبې دي او زموږ د قاري صاحب هم ورته ځان د لوګر ولایت څخه را رسولی او د میسینک لوبډلې مینهوال دی نو څنګه احساس لري دغسې وطن کې دغسې لوبې چې ویني دغسې ملي مسایل مراسم چې ویني الحمدلله ډېر خوشحالي احساس کوم چې په خپل هېواد کې سوله الحمدلله ډېر خوشحالي احساس کوم چې دلته ښه امنیت د نظامیانو له خوا نه الحمدلله هېوادوال ډېر خوشحاله دي چې موږ په خپل وطن د خپل هېواد په پایتخت کې داسې په آزاده فضا کې زموږ اتلان لوبه کوي او د یو بل سره ډېره مننه ژوندی اوسې ستړی مه شي سلام علیکم ګورې دا تنکی ځوان هم راغلی او دلته د لوبې ننداره له نږدې څخه کوي څنګه یې جوړې ووایه څه دې راته وایي زه د ابراهیم زدران ښکلی طرفدار یم ښکلی طرفدار یې نور لوبغاړي څنګه نور هغه د وفادار ده او کریم جنت ښه لوبغاړی ده او سنچري موهب او ټول عموم کې ملي لوبډلې کې او راشد خان ډېره مننه ستړی السلام علیکم آصف نه مې خواري وختره نه کړه پرېږده زه هم پاریو ته لاړ شم
مهرباني نوم مبارک دې راته ووایه. خیر الله احمد زه یم او د کابل ولایت او سرسبزه قره باغ ولسوالۍ نه راغلی یم. سرسبزه قره باغ ولسوالۍ څخه راغلی. انګور را رسېدلي که نه؟ انشاءالله انګورو وخت لاسته ده پکې. لوی اختر نه بعد به تیار سي. لوی اختر نه وروسته. ډېر ښه. څه احساس لرئ نن چې دغه ملي لوبې دغسې ملي ټورنمنټ او افغانان ټول سره په ګډه راټول شوي د دې لوبو څخه چې خوند اخلي، خپل احساس دې را سره شریک کړه. ډېر زیات خوشحاله یم له اندازې نه زیات او دومره ضرور کار مې پرېښی ده چې کور کې مې ورته ویلي مالزم دا کار ته او ډایرکټ راغلی یم دلته. دا ملګری مې بې لارې کړی ده. دا یو کمره کې راوله چې ویني بیا پوه شوې او مالیزه چې زو میچونه ګورو فاینل ده. او زه ما د خوښې لوبغاړی ابراهیم زدران و بدبختانه چې زه راغلم بدبختانه چې هغه آوټ سوی و. زه خیر بیا به وشي انشاءالله. اوس ګروډ لرو اتلان لرو میچونه به کېږي او موږ به یې ګورو او راځو به ورته انشاءالله. بس خوند واخله د لوبې څخه. ډېره مننه تاسو. دوستانو دا جنت وطن یو سمزونه د جنت وطن د کابل د کرکټ نړیوال لوبغاړي څخه. زنده‌باد افغانستان! زنده‌باد! دو چیغه وای زنده‌باد! لیدونکو بالاخره تاسو وکتل چې د کوشتېپې شلوریز جام ټرافي د بند امیر لوبډلې وګټله. د حشمت الله شهیدي په لوبډل مشرۍ او داسې د کریم جنت په سلیزې باندې. نو دلته د کرکټ یو سرسخته مینوال او د دې ترڅنګ زموږ زیاتره افغانان چې د کرکټ د بابا په نامه هم پیژني، له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرو. السلام علیکم حاجي صاحب، جوړ تازه تکړه صحت دې ښه دی؟ تراري ده په خیر، وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي. ټول موال ډېر خوند یې وکړی چې ولسونه ورته راغلي، څلور دېرش ولایتو 316 ولسوالیو خلکو ته راغلي او داسې کې په یووالي کې ټول په یو غږ په یو اتفاق اتحاد دلته د افغانستان د کرکټ لوبغاړي تشویق کړل او د زړه د خلاص یې تشویق کړل. غورجي وتوال هر څه وتوال سره به دوله راشه کښنه او خلک څو خلی هر څه کوته چې دا ته مجار وخت څه لوبه ګټای دا چې د خلکو د لوس تشګوي ټولو دا به خوشحال وي خلک. حاجي صاحب ماشاءالله ستا عمر خو ډیر دی، څو کلنی؟ زه خارج کې چې دی خارج کې زه ته بیا تیا کول عمر ودای نړیوال ته وتم کاوي ما شپته کوله دا 2 شپته 5 شپته داسې بوي کنه خارجي کې خارج کې. آفرین ماشاءالله په دې عمر کې هم حاجي صاحب تل هڅه کړې ده چې د افغانستان کله نړیوالې لوبې هم وي نو لوبغاړي تشویق کړي، که دغسې کورني لیګونه هم وي نو حاجي صاحب ورته ځان رسوي. نو څومره وخت کېږي خپله د کرکټ ته رادانګلي دلته د کرکټ لوبغاړي تشویقوي؟ څو کلونه به شي؟ ما دا 25م کال باندې کېږي. 25م کال دی؟ 25م کال مر باندې کېږي چې موږ وختای زه په دوبۍ کې ډېر غاټ ټیکادور وم، په لازر درهم قناعت نه کوي. خو بیا د خلک د افغانستان خلک چې دي زه نو په هندوستان ودرېدم، زه نو په پاکستان ودرېدم، خپل منځ کې جنګونه سره کړل، شرطونه به تړل. موږ ټیم چې روغه زوالم ټول د دولت کړه میروس اشرف چې دا ټول دغه ډاله وه دا چل دروغ موږ سپورټ کړي دي. الله 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 تر اوسه پورې بیا انشاءالله چې موږ کوم وخت کې دې داسې په دوبۍ کې وه موږ به وتلو دیم به سپورټ کول، بیرغ به سره وه بیرغ مر په وه خلکو بس موږ ته مینه کوله، مړی به هر شي ته به وایي موږ دې سپورټ کول. ډېر دا 25م کال موږ دې سپورټ حاجي صاحب کور دې ودان ژوندی اوسي، واقعا چې یو ملي احساس لري ته او په دومره عمر کې دومره زیار کاږي. څومره کار مو کړی افغانستان ته 25 کې، ما اول معرف ته او دویم سایتامې ته او دریم ورزش ته. ورزش داسې دی چې د خلکو مینه یو ځای کوي، د 400 د پوډرو نه د هر څه نه خلک مینوي. په دغه پیغام دی. موږ بل پیغام دغه دی چې منفي تبلیغات ما کې د فیسبوکیانو ته دی. ډېره مننه حاجي صاحب، خوشحاله شوم په لیدو دې. کور دې ودان.
اوس مهال چې ګورئ زما تر څنګ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ وهونکی ابراهیم زدران ولاړ دی. له دوی سره به هم یو څو خبرې اترې ولرو او د دوی لوبډله نو د قوشتېپې په دې شلوریز جام لیګ کې دویمه لوبډله وه او پایلوبې ته هم رسېدلې وه، خو له بده مرغه په ډېر کم توپیر دوی پایلوبه وبایلله. له ابراهیم زدران صاحب سره به هم یو څو خبرې اترې ولرو. ستړی مه شې زدران صاحب، جوړې په خیر یې؟ خیر صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر، ته څنګه یې؟ په خیر دې وینم. الحمدلله، د الله فضل. څنګه په پیل کې که دا راته ووایي چې څنګه وه لوبډله مو، زما په نظر خو ښه روانه وه. ستا نظر څه دی چې ستاسو لوبغاړي څنګه ولوبېدل؟ او بالکل لوبډلې ته که وګورئ، موږ دا ټورنمنټ کې ټول لکانو ډېره ښه لوبه وکړه. که ښه لوبه موږ کړې نه وای، ټول ټورنمنټ کې موږ نشول کولی چې پایلوبې ته وځو. او دا چې پایلوبه کې دوه لوبډلې لوبه کوي، یوې ګټي یوې بایلي، نو هغه هم دومره توپیر نه و. یو څه اندازه موږ نه یو وړې وړې غلطیانې وشوې، د هغې د وجې دغه لوبه د موږ د لاس څخه لاړه. او د بند امیر ټیم ښه لوبه وکړه، ځکه دوی ته کریډیټ هم لاړ، ریزلټ هم دوی ته لاړ. کریم جنت څنګه لوبه وکړه په بیټینګ کې او همدغسې په بالینګ کې، نو یعنې نن د هغې ورځ وه، د خپل د چانس نه هغې ګټه واخیسته او ځان یې ثابت کړو چې یعنې زه کولی شم دغه رقم غټو میچو کې چیلنجونه وکړم. ډېر ښه. زدران صاحب، د دې په اړه که راته ووایي چې دغسې کورني لیګونه خصوصا تاسو لپاره او د دې تر څنګ دغه ځوان کورني لوبغاړو لپاره څومره ګټور تمامېدی شي؟ او پلیران چې څومره لوبې کوي، تجربه حاصلېږي، ورته زده کړه کوي. او بیا خاص کر دغه رقم ټورنمنټونه په دغه کې ټول نېشنل پلیرز هم ول او د الف لوبډلې پلیران هم ول، انډر 19 چا کړی هغه هم ول پکې، او هغه پلیران چې دوی په ډومېسټک کې پرفارمنس کړی و، نو دغه ټورنمنټ کې ورته برخه ورکړل شوه، چانس ورکړل شو. نو څومره زیات چې دغه رقم ټورنمنټونه او میچونه وشي، د کرکټر دپاره ډېره ګټ رسیږي. دوی خپل تجربه او هغه شیان چې دوی کمزوري احساس کوي، دوی ته د دغه ګراوند څخه او د دغه ماحول څخه رسیږي دوی ته. ډېر ښه. د دې تر څنګ دوستانو، د زدران صاحب یو تن مینوال زه خپله یم شخصا، خصوصا کومه لوبه کې چې زدران صاحب ولاړ وي، بیا زما زړه جم وي چې دا لوبه انشاءالله مونږ ګټو. او همداسې شوې ده چې کومه لوبه کې هم زدران صاحب 50 منډې کړي یا سلیزه یې وهلې، نو هغه لوبه مونږ ګټلې ده. نو زدران صاحب ډېره مننه. پای کې څه پیغام وینا لري؟ ټول مینوال دی، وطنوال دی، په ټوله نړۍ کې وي دي. خیر اوسې، ډېره مننه. بس ټولو هېوادوالو مینوالو ته مې دا پیغام دی چې تل همیش د کرکټ لوبغاړي که دوی ښه لوبه کوي که خرابه لوبه کوي، په هر حالت کې دوی کوشش وکړي چې مثبت واوسېږي او خپل اتلانو ته مینه ورکړي، د نږدې څخه یې تشویق کړي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي او که افغانستان نه بهر دي. نو موږ هم کوشش کوو چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړو او خدمت وکړو، ښه کرکټ وکړو، څومره چې د موږ وس کې ده، څومره چې د موږ انرژي، کوشش به کوو چې خپله انرژي نوره هم زیاته کړو، د همدغه افغانستان لپاره خدمت وکړو او ښې لوبې وکړو. ډېره مننه زدران صاحب، لا بریاوې تاسو ته. خیر اوسې، ډېره مننه. ژوندي اوسئ. کریم صادق صاحب خو به تاسو ډېر پیژنئ چې ماشاءالله په کرکټ کې د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې راوړي دي او د دې تر څنګ نن یې دا دی د دوی لوبډلې دا جام هم وګټلو. صادق صاحب بیا هم ستړی مه شي او ډېر ډېر دې تاسو ته مبارک وي. ډېره مناسبه جانه، کور دې ودان. الله دې تاسو توفیق درکړي. ماشاءالله ډېرې ښې خپرونې د خارج کې چې څومره افغانان دي، هغه د خپل وطن پسې ډېر زیات ارمانجن دي. خو تاسو د یوټیوب چینل له لارې هغوی په غټ سکرین باندې تاسو هر وخت خپرونه بهر ملک کې ګوري. کور دې ودان. او بیا زه ډېر زیات خوشحاله یم، الحمدلله ډېرې ځوانو لوبډله مې قهرمانۍ ته ورسوله. خوشحاله شوم لیدونکو. صادق صاحب چې دی اوس مهال نو دلته د قوشتېپې په دې شلوریز جام کې د بند امیر لوبډلې
مشر روزونکی و او البته د توپ وهنې برخه کې د دې لوبغاړو سره هڅه وکړه او بالاخره د دوی هڅه په دې وتوانېده چې دوی دغه جام وګټي. نو صادق صاحب څومره خوښ یې نن چې ستاسو لوبډله دغه جام یې ګټلی؟ بالکل خوښ به دی یم چې ماشاءالله یو ډېر هماهنګي وه په لوبډله کې. کپتان حشمت خان لوبډله ډېره ښه طریقې سره لیډ کړه او کوم پلان چې ما ورکولو 95% ټولو لوبو کې تر فاینله پورې هغې کې زه کامیاب شوم. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې هغه لوبغاړي په دغه ټورنمنټ کې ډېر ښه وزېدل چې د نړیوال جام برخه ده او دې ځای نه پام کې لاړل او کرکټ کې چې کله ته پام کې راغلې نو بیا هغه لوبغاړی یو کال مسلسل د ښو لوبو کولو ډېر زیات صلاحیتونه ځان سره لري. دې دغه څانګه ځوانه لوبغاړو ته ډېره ښه موقع وه، ډېرې تجربې ترلاسه کړې او په مجموع کې ټول د کرکټ هغه انټرنیشنل قوانین مراعات شوي. افغانستان کرکټ بورډ کارمندانو ډومېسټک ډپارټمنټ ډېره زیاته خواري کړې وه او زه خپله ډېر زیات خوشحاله یم په دې هیله چې زموږ د کرکټ مینوالو هم د دې ټورنمنټ نه ډېر خوند اخیستی. ډېره مننه. خپله ماشاءالله سینیر لوبغاړی د افغانستان د کرکټ او د دې ترڅنګ مشر یې نو د یو مشر په صفت که نه که دا راته وایي چې دغسې لیګونه د افغانستان کرکټ لپاره څومره ګټور تمامېدی شي، څومره مهم دي؟ بالکل زمونږ پخوا په کرکټ کې 4 ورځنۍ او 500 وریزې لوبې شاملې وې. دا لومړی ځل دی چې 6 وریزې لوبې هم زمونږ د ډومېسټک د شپږیزې نه علاوه د کوشتېپې په نوم دا به هر کال کېږي او په دې کې هر یوې لوبې 8 لوبې وکړې. نو په 8 لوبو کې ځوان لوبغاړی، سینیر لوبغاړی، هر یو لوبغاړی چې څومره نیمګړتیاوې کوي په راتلونکي ټولو لوبو کې هغسې بیا دوی نه بیا دوباره نه تکراریږي. په مجموع کې د ځوانو لوبغاړو دپاره د افغانستان کرکټ بورډ دپاره یو ډېر ښه ټورنمنټ و. انشاءالله دې ټورنمنټ نه به راتلونکي 2-3 کلو کې ښه ځوانان د افغانستان لوبډلو ته مختلفو لوبډلو ته راشي انشاءالله. ډېره مننه صادق صاحب، کور ودان ژوند دې ډېره مننه. کوشتېپه ټورنمنټ وګورئ ډېر یو په حساس وخت او ډېر په ښه وخت کې دا ترسره سو. که لوبغاړي وګورئ خپل پریکټس یې مو سو یو نړیوال جام دپاره، نو دا یو ښه زمینه او ښه پریپریشن بلکې هر چاته ماتې ورکولې چې په خاص ډول باندې شلوریز کرکټ کې موږ په دغه مناسبت باندې دا رامخکې کړل خیر که خدای کول په اګست کې به موږ د شپږیزې سیالۍ کوو انشاءالله تعالی. دلته د کرکټ بورډ ویاند او د عامه اړیکو مسؤل سید نسیم سادات را سره ولاړ دی او زه له دوی څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره په دې برخه کې ډېره همکاري وکړه چې تر څو موږ تاسو ته د دې قشتېپې 6 وریز جام کې بېلابېلې خپرونې دغسې چمتو کړو، خوندورې خپرونې چمتو کړو، د لوبغاړو د کرکټ د مینوالو احساسات راواخلو. نو بیا هم ډېره مننه کوم سادات صاحب، کور مو ودان ژوندي اوسئ. د تاسو نه هم مننه چې کرکټ بورډ ته راغلی او دغه مهمې او په زړه پورې سیالۍ ته مو پوښښ ورکړ. ډېره مننه. پای کې څه پیغام څه وینا لري؟ ځکه خپرونه بیخي کمه پاتې، هغه خپل احساسات که له لیدونکو سره شریک کړي ټوله نړۍ کې د زموږ افغانان. بس په پای کې به دومره ووایم چې د کرکټ ټولو مینوالو ته، ټولو هیوادوالو ته، دغه راز ادارې ته د دغه بریالي او رنګین ایونټ د ترسره کېدو مبارکي وایم. الحمدلله ډېره په ارامه پرسکونه فضا کې یو ښایسته ایونټ ترسره شو او ډېرې کومې مهمې موخې چې موږ ترې لرلې، نړیوال جام ته آمادګي وه، د ځوانانو د مجربو لوبغاړو د تجربو شریکول و، زده کړې وې، هغه ټولې موخې ترې موږ لاسته راوړې او دغه راز د ملي پروژې قشتېپې دپاره چې کوم کمپاین موږ په نظر کې نیولی هغه هم وشو. نو څومره موخې چې زموږ د دغه قشتېپې ملي 6 وریز جام نه وي هغه ټولې موږ لاسته راوړې. د دې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. ډېره مننه سادات صاحب، تاسو ته لا ډېرې بریاوې غواړم. ستاسې نه هم ډېره مننه چې ژوندی اوسئ، کور ودان. تاسو د قشتېپې 6 وریز جام پایلوبه وکتله چې بالاخره د بند امیر لوبډلې وګټله او اوس مهال نو لوبغاړي خپل اتلولي لمانځي. نو هیله ده چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه او مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه، د خدای په امان. مزه
اوس وطني قابلي پلو، ازبکي پلو، ملنګ پلو او ماهیچه پلو په خوند سره نوشیجان کړئ. واو څومره خوندوره دي. پام کوه چې ګوته ونه خوره. په ویرجینیا او لاس انجلس کې مخامخ او ټول امریکا کې په انلاین ډول ترلاسه کولای شئ. مزه ورجې لکه د مور د لاس پخلی. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.